د غرمې د 12 بجو څخه د ماسپښین تر 3 بجو پورې په ټول وطن کې تیاره راخپره شوه او 3 بجې عیسی په لوړ اواز چیغه کړه اهلی اهلی لما سبقتنی چې معنا یې ده ای زما خدایه ای زما خدایه زه دې ولې پرېښودم ځینې خلک چې هلته نږدې ولاړو دا یې واورېدل او ویې ویل وګورئ هغه الیاس نبي ته نارې وهي د هغوی څخه یو کس منډه کړه او یو اسفنج په عادي شرابو کې لوند کړ او هغه د لرګي په سر کېښود او عیسی ته یې ورکړ چې ویې څکي او ویې ویل صبر وکړئ پرېږدئ ووینو چې آیا الیاس نبي راځي یا نه چې هغه د صلیب څخه راښکته کړي بیا عیسی یوه چیغه ووهله او ساه یې ورکړه د خدای د کور پرده د سر نه تر بیخه پورې وشکېدله او 2 ټوټې شوه کله چې هغه رومي منصفدار چې عیسی ته مخامخ ولاړو ولیدل چې هغه څنګه ساه ورکړه نو ویې ویل دا سړی په رښتیا د خدای زوی و په هغه ځای کې یو څو ښځې هم وې چې له لرې کتل په هغو کې مریم چې د مجدلیې د ښار څخه وه او مریم د کشر یعقوب یوشا او سالومې مور وه کوم وخت چې عیسی په جلیل کو نو دا ښځې ورسره ملګرې وې او خدمت یې ورته کاوه ډېرې نورې ښځې چې د هغه سره اورشلیم ته راغلې وې هم په هغه ځای کې وې دا د جمعې ورځ وه یعنې د سبت څخه یوه ورځ مخکې د اختر دپاره د تیاري نیولو ورځ وه څنګه چې ماښام شو یوسف چې د راما د ښار څخه و او د شورا یو عزتمن غړی و او د خدای د پاچاهۍ د راتلو انتظار یې کوو په زړورتیا سره پیلاطوس ته ورغی او د عیسی مړی ترې وغوښت کله چې پیلاطوس خبر شو چې عیسی مړ شوی دی نو هغه حیران شو هغه عسکري منصفدار یې راوغوښت او پوښتنه یې ترې وکړه آیا هغه مړ شوی دی کله چې پیلاطوس د هغه منصفدار لخوا خبر شو چې عیسی وخته مړ شوی دی نو یوسف ته اجازه ورکړه چې مړی یوسي نو یوسف د کتان کفن راواخیست د عیسی مړی د صلیب څخه راښکته کړ په هغې کې تاو کړ او په یو قبر کې چې په یوه تیږه کې کیندل شوی و کېښود بیا یوه غټه تیږه د غار خولې ته راورغړوله مریم مجدلیې او د یوشا مور مریم ولیدل چې د عیسی مړی په کوم ځای کې ایښی دی